دا رب هر چا د کته زورور پیدائے چا بے وسی پورے پکڑا کا خندل ندی پکار. مننا. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ټولو نه مخکې خو دغه ګلانو ته مبارکباد وایو او خاص کار د دو والدینو ته مبارکباد وایو چې د دنیا غټ کلام د دنیا قیمتي کلام دو سینو ته غټ کو. دا د دو خوش قسمتی دا او د بچو خوش قسمتی دا او خاص مدور نه چې مخته د مهنت په وکي چې نور دو ستر سړي جوړ سي او کامیاب انسانان جوړ سي. غزل چو شعر دي چې ما ویل چې نشته د لمانه بل تبا، ما ویل چې نشته د لمانه بل تبا، خو نشته د بې عمل مولانه بل تبا. چې پلار د مزدوري کړي د ټاټکي او ته نشې بدبخته څوک کیدای نشي له تانه بل تبا. مننه. صغیر صاحب چو شعر دي چې پښتونه سر د پلار نکټي ټول نه دی پکار، پښتونه سر د پلار نکټي ټول نه دی پکار، لکلی وزا خو له نرخه وتل نه دی پکار. دا رب هر چا د کته زورور پیدائے چا بے وسی پورے پکڑا کا خندل نه دی پکار. مننه. دا رب هر چا د کته زورور پیدائے چا بے وسی پورے پکڑا کا خندل نه دی پکار. ورځ د محشر ستدا حساب او کتاب هم پکشتا، حق د خوارانو یتیمانو خوړل نه دی پکار. مننه. څنګه چې خپلې دروازې باندې غصه در درومي، څنګه چې خپلې دروازې باندې غصه در درومي، داسې د بل چا دروازې ته کتل نه دی پکار. هسې نه دا بدبخته خلکو ته مختوری دی کی، له بې غیرته سره لاره کې تلل نه دی پکار. کمبخته واړ عمر به خپل مخ په چا میټو ویې، غصه پکار ده خو غصې کې ویشتل نه دی پکار. مننه. بدبخته سکړې آیا تل حدیث نه خبر، جمعات ته تنگ شي خو د لار تنګول نه دی پکار. ته څه خبر یې؟ مننه. ته څه خبر یې؟ مور دې واړه شپه تانبې ته ګوري، له کور نه بار شپه په غویمو تېرول نه دی پکار. مننه. ته څه خبر یې؟ مور دې واړه شپه تانبې ته ګوري، له کور نه بار شپه په غویمو تېرول نه دی پکار. دا خو له هیڅ نه خبر نه وي فرشتو په شان وي، زما د کام وړو بچو ژوبلول نه دی پکار. زاهد مروته پښتنو باندې تاریخ ولیکا، دلته انګریزو اسرائیلو لیکل نه دی پکار. مننه. اجازه شو شعر دی چې هو بهو دوزخ وی بے دیار زندگی، هو بهو دوزخ وی بے دیار زندگی، مرگی بس کوا د خلدا خوار زندگی. په خدای ملو بتلیا چیرې ترس ویره دشتا، په خدای ملو بتلیا چیرې ترس ویره دشتا، تر صوبه می خوره خوش انتظار زندگی. پښتون یما حیات می سموایا قرار شا، پکار دے د هوا می اخلاق یار زندگی. مننه. پښتون یما حیات می سموایا قرار شا، پکار دے د هوا می اخلاق یار زندگی. زمری غوندې ژوندون غواړم یوه ورځ دې ولې نه وي، پکار مې نه د خدایه شرم ساره زندگی. بچی مې مري له لوږې څه خوراک د پاره راکا، پیسو په ځای مې واخله دکانداره زندگی. مننه. بچی مې مري له لوږې څه خوراک د پاره راکا، پیسو په ځای مې واخله دکانداره زندگی. هغه رانه خبر نه د زاهده کشمیر والا، چې تراړه مې په اور کړه چا د پاره زندگی. صغیر صاحب اخیر غزل ده چې یو د امن راوستلو واګدار څوک دی، یو د امن راوستلو واګدار څوک دی، بل د ښار د بربادۍ ذمہوار څوک دی. هر سړی وایي چې زه په کام مین یم، حق حیران یم چې خدایه غدار څوک دی. مننه. هر سړی وایي چې زه په کام مین یم، حق حیران یم چې خدایه غدار څوک دی.
ضرورت نشته چې څوک زما قاتل دی دغه ناس سړی تر څنګ د اغیار څوک دی ما ته دا سړی په نه راباندې ښکاري تاسو ووایو د زړونو سردار څوک دی یا د وخت ظالمه دې نه ځان خبر کا رحیم څوک دی رحمان څوک دی قهار څوک دی مننه یا د وخت ظالمه دې نه ځان خبر کا رحیم څوک دی رحمان څوک دی قهار څوک دی نن خو ووایو رښتیا که پښتانه یو ترهګرو سره څنګ په څنګ یار څوک دی مننه نن خو ووایو رښتیا که پښتانه یو ترهګرو سره څنګ په څنګ یار څوک دی کشمیروال زاهده یوې مورکۍ زمن دی ترهګر څوک دی د سرکار تابعدار څوک دی د کور غمونه مې مازغه خوري د کور غمونه مې مازغه خوري د وطن غم مې بیخي زړه خوري بلا راغلې پښتانه خوري هندوان د غواو غوښې نه خوري مسلمانان د خپلو وړونو غوښې خوري نه والسلام